نور آیاتونه متلاوت کوان تمره پاغي باندې غصه کنا ها په سبان خوشحاليږي بیا وی چې دا وایا دا وی ډیر خوان کوي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې د اولیاء او کرامات بیانېږي او غلطی قصې او غلطی پراپګاندا او غلط بیانونه او خرافات بیانېږي نو پاغي باندې خوشحالي ډېر او چې زام یستبشرون پاغي ډېر خوشحالي اویلی دی قرآن چې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا کله چې دی باندې آیاتونه لوستل شي واضحه د توحید نو دا هغه کسانو چې هغه قیامت نه مني د آخرت غم ور سره نشتا هغه سوی يروي بل دغه راوړه هر وخت وی بل دغه نشته بس بیان خدا آیاتونه دی او توحید دی نه بل سراوړه بل س کتاب راوړه بل سوایا نعت شریف وایا دا په ډیر بدلږي هغه ته ډیر خوشحاليږي څو قصرات او کوي کنه دا پورا جدائی ده کنه چې الله وي نو چې د کوم خلقو په زړونو کې د شرک سره نفرت نشته ده د دې دنیا د گمراهو سره او د غانو بجانو سره نفرت نشته ده دا په خلګي نو پوښا چې ایمان نشته ځکه د ایمان علامه الله ذکر کړه چې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان د چا ځل کې چې ایمان راغې او رڼا د قران رااله نغه په دې خبرو باندې ډیر بد غنیم بس چټنګ ټنګ اوري نو په تندې به 12 بجاوي چې ارداس دا ایمان تقاضا ده کنه زړونو کې د شرک او د بدعت او د گمراهۍ سره نفرت پیدا شي نو بس کار خبره ده چې ایمان پچا کې شته او پچا کې نشته ایمان په پاغه خلقو کې چې دغه سيزونو سره نفرت ته پاغه باندې بدګنی او چې کوم وته خوشاله او دغه د پارمال او دولت ورکی چې ومن الناس من یشتری لهو الحديث دا څه خلق دي چې هغه پیسې ورکی او دغه سيزونه اخلي او ټول اشپار ور دي تناستي قران وسره نشتا کور کې تیار ده کور کې شیطانان دي هغه کور خو بیا دین نه خالی کنه هغه د شیطانانو کوري هغه د دنیا د مصیبتونو د مرزونو د غمونو کوري د دنیا کې هم دغه سجون دی او په آخرت کې هم دغه سجون دی دا ردیو جناب چې قران پکې نو الله رب العزت او پیغمبر په دې زور لگاو چې مؤمنانو ستاسو کورونو کې د قران رڼایي ستاسو بزرګونو کې د قران رڼایي ستاسو اولاد دې قران وایي او په قران باندې دې مېنی او په قران لدی وخت ورکيو او غیدی یو بل سره د قران خبرې کوي د توحید خبرې کوي او کما شومانی ولیکن داغي پزړونو کې د دغه سيزونو نفرت وي ته به راکاږي چې را شټي وي تن ادا به تختی تنه جنا دا ګناه دی او دا الله ویلي د مؤمنانو په شان کې چې وایذا سمعوا اللغو اعرضوا عنهم کله چې ووري په وګونو باندې دغه لغو خبره کاغه څوک بیان کوي او شرکیات بیانې قصې بیانې خرافات بیانې نو دې تنه مخړی چې دا خو تقریر نه دی دې کې آیات نشتا دې کې حدیث نشتا دې کې د توحید خبره نشتا دې کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او ذکر نشتا نو دې تقریر تساجت ته اعرضوا عنه پاسې تنا چې دا غزان ګناګارول دي
هغه تقریر نه یو، هغه بیان نه، هغه تبلیغ نه یو، هغه دعوت نه چې باغې کې د قران آیاتونه نه، باغې کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، باغې کې رد د شرک نه او رد د بدعت نه، بس اسی بیان دی. سمع اللغو اعرضوا عنه، داسې لغویات ناغي مخړي، والذین هم عن اللغو معرضون. الله وی مؤمنان هغه خلق دي چې هغه ګورن د لغو نه او تختی د لغو نه بیرته دي. سوال نه پیدا کی چې هغه په کورونو کې چره داسې आवाज وشي د شیطانې، ولی قران و تراغله. نو زمونږ دا مطلب و چې حق قران دی او قران نن راغې ډیرو کورونو تراغې، جماعتونو ته خلانه دی راغله، ځکه ته کې سخت پابندي ده، ناکبندي شوی ده کنه، نی پری الله ودا سي وختم راولي بیا تخلق زړونو تراغه د نارینو د زنانو هغه په الله پوکړي او قران سره محبت پیدا شو، مینا پیدا شو. الله رب العزت ویلي چې څوک دې سره مینا ساتینو زوی ولا پړ کې اچو ما داغه به دا ګمان او خیال نه چې زبم قران زده کوم او بیا په معنا او په ترجمه باندې الله رب العزت به ول ورکی چاو دا زما قانون دی چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا، چې قران سره پزړه کې د خدای یره پیدا شو او چې کله زړه کې یره راغله نو الله تعالی کولو کی ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق ولا ورکی چې دا غاډو ګمان نکیدم. نو رزق یوازې ډوډۍ او چین دی، رزق قران دی چې استاد تعالی راوستو، روحاني رزق چې استاد لې موړ کو. نو اوس بستا په دنیا باندې سکار نه، اوس بستا د دنیا خواهشات سره او مال دولت سره او زیب و زینت سره څه تعلق نه، زړه چې موړ شي په قران باندې. وربطنا على قلوبهم، الله دې سره زړونه ماړ شي، الله نوم پکې راغی، د الله وحدانیت پکې راغی، نو داغه بندا زړه د دنیا نه اوچت شو، د دنیا د دې سامانونو نه او د دنیا د دې دولتونو نه او د دنیا د دې خوشحالو نه زړه اوچت شو چې دا خاصه چنچانه دي، اسی ځان دوه کول دي. اصل جون او د خوشاله جون او اصل کور خیسته کورم اخو د آخرت ته چې الله رب العزت ویلی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، چا چې عمل کو ایمان یې صحیح ناری نه یو که زنانه والله ز بول ډیر خسته ژوند ورکم، حیاتا طیبه پاک ساک ژوند چې قران ویلا لغون فیها ولا تاسیم، هغه کې بد خبرې قدرې نشته، هغه کې د ګناه نوم نشته ده، الا قیلا سلاما سلاما، د امن خبرې دي، د عزت خبرې دي او د خوشاله خبرې دي، دا څه ژوند به ولورکم. ومساکن طیبه فی جنات عدن، کورونه مې ول تیار کړی ډیر صفا او سترا او هغه جنتونو کې چې هغه د مینز جنتونه دي هغه ته به وځم. و چې دې ژوند د قران سره تیر کی، دې په دې دنیا کې د الله وحدانیت سره ژوند تیر کی. نور بسو وایو خو سوال وکړو چې الله چې دې قران نسوک محروم دي ته ته هدایت وکې، سوال وکړو د عقیده پاره چې الله دې کتاب نسوک محروم دي نو ته ته هدایت وکې، ته ول توجه پیدا کې، ته ول توفیق ورکې، ځکه د ډېر لوی نعمت نه محروم دي، د آخرت د ډېر لوی دولت نه محروم دي، د آخرت د غډیرو خاستو زینو مکاناتنا عالیشان محلاتنا او دا غحور او غلمان چې الله پیدا کړی دي ناغت نه پاتې شو. هغه ور په سهل تارمان کوي چې سو مو کړو کم په لاله
مونږ خو ستاسو په انتظار دوره زمانہ نو تاسو د خپل جهالت توجنه داسې کارونه وکړل چې دا خسته زيونه در نه پاتې شو دا د امن کورونه در نه پاتې شو دا نعمتونه د جنت او خوراکونه در نه پاتې شو کم په لاله اين تذهبون لاوي دا څوک یادي دا هغه خلق یادي کنا چې قران ته نو ولي پاتې شو نو څه خلق په سره د علم نه دا غینوم پاتې شو اسه دنیا پرستو نه په خلقو دا غینوم پاتې شو پسو دا عالمان نه په دې باندې پاتې شي چې وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان هغه خو قران ذکر دنکو چې هغه په دې مدرسو کې بل څه دکړو چې فارغ شي او پټکي او تړي او راشي تعویذونو ته کینی ادا خزه پراماتی ښا شیطان ته نه جوړ شي یا خدای عالمان پکې جوړي که شیطانان پکې جوړيږي عالم خواږه ته وای چې هغه سر رڼاشته نو تبتیم عمومي هغه سر علم شته نو تبتیم سجده کې داغه اصلاح شوی دانوستا اصلاح وو کې هغه ځان ساتل شي د ډیرو گمراهو نو تابوم بچکی د گمراهینا عالم خدای ته وای داغه مثال خدا عطار دی چې وسره کې ناشته نو ستانه بوم دا تر بوینځي او جدا سے عالمي چې هغه جز قران نه څه خبره قران خو هغه ته چانه دی ویلې ارشاد الصرف یې وته ویلې کنه کتابونه وته ویلې هغه د قران نه نه خبر نو اسلام په قران کېږي ایمان په قران حاصلېږي زړه رڼا په قران حاصلېږي او عاجز نه ده خبر د قران نه نو دا د الله قانون سوره زخرف کې ښه چې الله وی دا خبره زمانه او اور انور چې تاسو خو خې نه کاوه دا یو خبره وی زما په کیات ساته ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطانا تاسو هم په دې سره ډیر شکونه درنوځي الله دې وباسي اړیر مسائل په دې سره حل شي چې تاسو هم په ششو پنځ کې پراته یې دا وی حل قران کې وکنا الله وی څوک چې زما د کتاب نه مخ واړي د مرګرتیا پریدي د مجلس پریدي د سره تعلق کټ کی نقید له شیطانن نو زو سره شیطان مرګره کم چې دا د لخذ تا قران پرې خو دو نو بس دا مرګره ده خذ فهو له قرین ناغه د مرګري تر مرګ پورې وانهم لا يسدون عن السبيل شیطان چا سره خو نه کوي او چاته خیر نه رسي سوره حج کې وی دا په تندلی کلی شوی دي چې انه من تولاو چې څوک د مرګره شم فإنه يهدي إلى عذاب السعير جهنم له تیاری خپل سپلای کوي کار کوي دا خدا کار دی کنه د شیطان نه انسان په سبج کیږي په قران باندې چې د قران نه د مخواړو نو کته مولای کته مدرسي کته قاضي کته مفتی اعظم او شیطان د مرګره شیطان او هغه گمراه کوي خو په ډیر ناشنا طریقې سره پسپینه جامه کې او د دې د ګمان چې وای حسابون نو محتدون چې مونږ په حق یو زمون کار صحیح دی دا د مشرانو دین دی او دا کابیرو دین دی د اوس په کومه کند باندې سر کړی دی دا شیطان کار دی نو شکونه داو چې تاسو په دې کې حیران یې چې تاسو په گاوند کې تاسو په کلی کې او تاسو په علاقو کې او تاسو په رشتہ داري او خپلولې کې او تاسو په عزیز ولې کې بداسه خلقویني چې پټکی بیوالی ګری به پریخي او چې کار ته وګورن ته چردا تاسو کار خو زنه کومه چې دا دې څه کوي کنه
نو ګوره که زه یو جټ سړی ما او زه داسې یو کار کوم چې خلقو ته لار تنګوم یا د خلقو نه داسې پریشانۍ ورته رسوم په ګاونډ کې او په معاشره کې نو زه خو نه پوهېږم نو دا دی ولې نو دا دی بل شان دی کنه تا ته پته نشته چې فهو له قرین هغه سره خو الله شیطان مرګره کړی دی دا دغه وجه د قران کې حل موجود ښه ته خود ته پاغه نظر سره ګوري چې دا به هغه عالمي چې قران چاته عالم وینو چې دا غزل کې به عمرنا یو بل ته عمرنا ارور کول شي داغه به هم اصلاح شي او د بل اصلاح به هم کول شي هغه ته به هم الله هدایت کړي او هغه به بل ته هم هدایت کول شي نه نه دا خو هغه نه دي کنه فهو له قرین دا خو قرین والا خلق دی دا سزا ده الله وی دا غچا چې زموږ کتاب نه مخ واړو نو دا مې ولا وس نقد سزا ورکړه چې شیطان مو سره مرګره کزا دنه بالکل د خیر کار نه کیږي هغه وکاله په دین کې داسې یو کار کوي چې او په دین کې نه نو ته وایې چې دا خبردار سره دی یاره نو چې دی ولې دا جمعه او ما خامونه کوي او اته وځکه په دې حیرانې چې تا مسله واورېده تا بیانونه واورېدو تا درسونه واورېدو او تا په کې دا او پیجندل چې دا بدعت دی دا رسم دی دا رواج دی او په اسلام کې نه مخامونه شته نه به جمعې شته نه به سلوخته شته نه به د درې ورځې دواشته ونډه دا به نشته وګور دا استادان دی او دی چې دینو چې خلق سکینو دی هغه کوي دا وجه دار چې د دې هدایت نه دي شوی کنه هدایت په قران سره کیږي او غاجز د قران نه نه خبر هغه ټول وخت په کتابو کې تیر کړی دی اجستاو زمانه سوریدلی کنه نو بس هغه د کړي دي نو خو دین نه دی دین الله قران کې خو چې دین اوس د کېبل زینشته غوري ځکه الله رب العزت وایي چې عالمانو قران پرې خو دو سپکیونه نو دیغه بګی دلته سګوري کنه ځان له بګی سغوال زیاړو او سوس کې چواري او سو الواب اډوکه دا بګی ګو او دانشتا دا کوم ته ژوند صحابه کرامو معلوم دي چې زمون خو یوم یاشرو جو یو داغي بټول مر روجا په دوی ما درې مر بس سمجلاو شو یا ونشو ځان ته حدیث کې راځي چې پیغمبر ولاړو منځ کو او صفونه سره ولاړو اغرب بشي چې اوسړې برابرې وته ولي د لوګي نه هغه به رستو پوښو چې هو هغه د څه خړلې نه دي د لوګي نه برابرې وته دا غیدا حالو اته په قران کې د دنیا خوراکونه ګوري تبګه دنیا پیسې او مال دولت ګوري دې کې نشتا چې نو پکې نو بس دې په ځای پرې خو دا اپ له بل څه تلاش واچو چې هغه کې به حد او به انتها پیسې دي یو تعویز کوا یو دم اچوام نو بس چې سوال نه هغه پکشته کنه خلق به دل راوړي پیجن به نه چې دا سوق دي گاډي بودريږي ډیر ناشنا ته وایو ساته گاډي ته ګور چیر دا کم ای سی سی گاډي دې کم شي دا غینه بنو جوان او نوجوان را کوشي چې خدای دې دومره حسین او جمیل خلق چې ما خدا سنور هغه به تاسو کوي چې دا ځای کې هغه کاری سیفشته چې تعویذونه کوي سره ډیر خپشي په دې باندې چې الله دا مستا بنديان دي چې تاول د دنیا څومره عيش او زینو زیب و زینت ورکړي لیکن دې ستاسو د دین نه دي خبر دې د خپل ایمان نه دي خبر چې اعتماد په چا باندې پکار دي خیر او شر په سکی دي او نفع او نقصان په سکی دي دا ګوري چې د کم زین نیازبین خلق راغله یا خدای ته پوکي چې خپل جمعات پیژني خپل قران پیژني ځان د ایمان نه خبر کی سوره فاتحه وي آیت الکرسی وي د قران اخري سورته معوذتين وي چې پاغي کې شفا ده پاغي کې علاج ده
وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. نو شفاء پری خدا نو راځي نو یو ځای کوڅه کې تاسو کوي څوک جادوګر ناشته ځان له دکانداري روانه کړی دا نه د دین نه خبر دی نه د منځ او دس نه خبر دی نه د حیا او د پردې نه خبر دی پر دو زنانو سره لاناستی او خبرې کوي او دا مخلوق کې هم غیرت نشته او غزان مشهور کړي چې زدا سه کومه او دا جزان نوم ندي خبر نو بس راضي دا تباہی کیږي کنه دا کارونه نه کېدو دا ټول ملک د دین ډک نو چې قران راغی نو بس ورو خلقو کې نفرت پیدا شنو د دین نفرت ګوره اسه نه پیدا کیږي نه وګرځي په دنیا کې چې کوم ځای قران نه نو دا سيزونه وي دا لوبي وي دا دین وي دا کاروبارونه وي پیران وي موریدان وي ملنګان وي او تعویذونه وکیږي دمونه وکیږي او ختمونه به قسم کیږي چې دا لکی ختم دیو قسم ختمونه دي خلکو جوړ کړي کنه کجوره ډوکی او پکې اړي جوار ځانې پکې اړي دا دیني ښه دا دلته مو او چرنا رااله نو ختم شو غلړو په مخوان وقل جاء الحق وزهق الباطل چې قران راغی د قران رڼا رااله نو هغه تیارې د شرکیاتو او د بدعات او رسومات لری شوې نو سوره چې د دې خدمت کې سمره چې دا خلق ته بیانې دومره به الله رڼا زیاتې د توحید او سنت او تیار د کفر او شرک به کمیږي په خپل به انسان پوه شي او بیا نور فکر په خپل کوي چې الله کتاب بیان شي نو الله وی دا مې دې پر را لګلې چې لیدبروا آیاته نور سوچ به بګدی په خپل کوي او تو ته لار سم کا تو ته لین سم کا نور په الله دی په خپل رواني چې الله وی کلن نمد هؤلاء وهؤلاء ذو سر امدادکم والذین اهتدوا زادهم هدى چې چا یو ځل هدایت اومندو الله وی لار وتنور زکلا اوما بیا ته تخلاصي او ته هم دردیو کا ته خیر خوایو کا تنن د خدای په دې بنديانو رحم وکا او دې تیارو د شرک او کفر نه چې سورستا کوشش دنو بچی کا او داغه د پاره بل ذریعہ نشتا په دې نشي کېږي چې یاره ته اسید ځان نه مثالونه جوړه نه پاوې نه کی په دې نشي کېږي چې ته ناشنا کتابونه راوړې او خوارې کې چې دا اوسه کور کې کېده په دې نه کېږي کته په پیسو په مالونو دولتونو باندې چې په رمضان کې به یو طالب لزر روپے ورکوما نو ډیر براشي پیسو پسې براشي قران پسې نه راغلي نو په دې نه کېږي صرف په قران باندې کېږي چې په صحیح طریقه باندې په اخلاص باندې د الله د رضا لپاره په دې نیت باندې چې د خلق خبر شي د قران نه ډیره زمانہ د پټ پروتو چا پډډ نه دی اړولې چا سپړ دی نه دی کسپړ دی راغسته د نو سو دنیا د غرض د پاره د پیسو ټکو د پاره او د خپل کور د تبرک د دې لپاره بس ابدي نیت باندې نه چې دې کې هډیر لوی مطلب دی دې کو زمونږ د الله تعالی خبرې دي دې کې خو زمونږ د هر څه د دې دنیا د ژوند ژوندۍ اصول دي چې هغه سره ژوند ډیر خاصه کیږي عزت پیدا کیږي حیا پیدا کیږي د دې نه څوک خبرو نو بس دا نور توفیق الله ورکې انسان له او په دې مات ګټ کار کې خیر او برکت الله چي او دومره قدر ستاسو نه مطالبه ده چې ان شاء الله قیامت کې به یو ځای کېږو الله دې مونږ ټول یو ځای کې جنت کې نو که ستاسو نه تاسو شي نو چې وایي چې او دې عالمانو ته قران بیان کړ مونږ نو خبر دې عالمانو زمونږ د عقیده اصلاح کړو زمونږ د عمل اصلاح کړو مونږ په دې گواہی کول شو بدای یو خبره چې وقولوا شهدوا باننا مسلمون دا میاش د قران میاشوا دا په دې برکتی و
په دې باندې کې د الله ډېر رحمتونه او برکتونه چې د قران پکې نازل شوی دی، قران پکې بار بار لوستي شي، نو دا برکت وته په دې حاصل شي. خدای خلق په حال باندې مونږ له جړه راضي او